د هند پر وړاندې د افغانستان لومړنۍ لوبلړۍ او د لوبډلو جوړښت. افغان ملي لوبډله د لومړي ځل لپاره له هند سره دوه اړخیزه لوبلړۍ لوبوي. افغان او هند کرکټ بورډونو وار د مخه د یو بل پر وړاندې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. د افغانستان لوبډلې ته په کتو هند هم پیاوړې لوبډله جوړه کړې او د افغان لوبډلې د هر توپ وهونکي او توپ اچوونکي په مقابل کې پیاوړي او مخکښ لوبغاړي په نوملړ کې ځای پر ځای کړي. هند د لوبډلې جوړښت کې د ویرات او شوبمن ګیل په ګډون 9 توپ وهونکي لري چې 2 وکټ ساتونکي دي او دا راز افغانستان په خپل جوړښت کې 6 توپ وهونکي لري چې 2 وکټ ساتونکي دي. هندۍ لوبډله د افغانستان د 4 ورو توپ اچوونکو په ځواب کې 4 ورو توپ اچوونکي لري او همدارنګه د 5 افغان تیز توپ اچوونکو پر وړاندې 3 تیز او مخکښ توپ اچوونکي لري. بلخوا له هند سره به د لوبلړۍ پر مهال تر بل هر وخت ډیر د راشد نشتون او تشه احساس شي او دا به هغه فرصت وي چې هندۍ لوبډله به له ډیر فشار وژغوري. اوس افغان لوبډله هم د هند یو له سرسختو سیالو لوبډلو ګرځېدلې او دا چې هند په خپل کور کې لوبیږي څه ناڅه پر افغان لوبډلې برلاسې ښکاري، خو په ورته مهال افغان لوبغاړي د هند له هوا سره بلد دي. د IPL په سیالیو کې په لوبغالو کې لوبېدلي او کولی شي فشار کابو کړي. په همدې حال کې د 20 ورځ نړیوال جام د رارسېدو په درشل کې د هند او افغانستان مهمه لوبلړۍ د راتلونکي پنجشنبې پر ورځ پیلیږي.